په مسجد الحرام او مسجد نبوي کې د جمعې او په نور 15 وخت منځونو باندې مکمل پابندي لګیدلې ده. دوستانو د پرون راسي یو خبر چلیږي چې مسجد نبوي او مسجد الحرام او بیت الله شریف د مسلمانانو لپاره بیرته خلاص شوي دي او هلته به اوس بیرته منځونه کیږي. دا چې د دې خبر نور جزئیات څه دي ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یئ. دوستانو یو ځل بیا د سعودي چارواکو د وایرس د مخنیوي لپاره حفاظتي اقدامات کړي دي او په دغه اقداماتو کې مسجد الحرام او مسجد نبوي بیرونی او اندرونی حصہ د 15 وخت منځونو او د جمعې د مانځه ادا کولو لپاره مکمل بند کړي دي او پابندي پرې لګولې ده. د الجزیره ټي وي د یو رپورټ لمخې د سعودي چارواکو د دین وړاندې هم د مسجد الحرام او مسجد نبوي نه علاوه په ټول ملک کې په مسجدونو کې په منځونو باندې پابندي لګولې وه. خو د نوو اقداماتو لمخې مسجد نبوي او مسجد الحرام د ننه او بهر 15 وخت منځونو او د جمعې په منځ باندې مکمل پابندي لګول شوې ده او منځګزارو ته په مسجد کې د ننه د داخلي اجازت نشته ده. مسجد نبوي انتظامی د اړخ نه د مسجد دروازه بنده کړې شوې ده او صرف یو څو ذمہوار کسان کولی شي چې د مسجد کمپاوند پورې لاړ شي او دغه اجازت ورته شته دی. د مسجد الحرام انتظامیه دا اعلان کړی دی چې سکیورټي او د صحت چارواکو هم په مسجد الحرام کې د ننه په مونځ کولو باندې پابندي لګولې ده او په دې پابندۍ باندې به د سبا نه عمل درآمد شروع کیږي. د وایرس د مخنیوي لپاره د خانقابې ټولو اړخونو ته سپری کړی وه او مطاف یې خالي کړی و او د طواف عمل یې هم ودرولی و، خو بیا وروسته مطاف د هغه ځای خلکو لپاره خلاص کړی شو، خو بیا هم کعبې ته د نږدې کېدو اجازت نه دی ورکړل شوی او د دې نه غیر چاپیره یو حفاظتي ډانچه ولګوله د سعودي عرب د میډیا له مخې چې په سعودي عرب کې د پنجشنبې یعنی د زیارت په ورځ باندې د دې خطرناکې وبا یعنی وایرس په متاثره کسانو کې زیاتې راغلی دی او 14 کسانو ته د دې تعداد رسیدلی دی چې بیا وروسته په ټول ملک کې د دې تعداد 240 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه پورې د دې وایرس نه د مرګ اطلاع مخې ته نه ده راغلې. قدرمنو دوستانو دا یو تازه خبر چې تاسو سره مشارک چې په سعودي عربستان کې مسجد نبوي او مسجد الحرام هم بند کړی شول. که ویډیو مو خوښه شوې وي او غواړئ چې د نړۍ او سیمې له حالاتو مو خبر وساتو نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي او تاسو خبر وساتل شئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم، په الله مو سپارم، د لوی الله په امان.